سلامونه نیکې له دوستانو د راپورونو له مخې خطر له امریکا غوښتي چې په دغه هېواد کې مېشت افغان پناه غوښتونکي د 2026 کال د سپتمبر میاشتې پورې د نورو هېوادونو ته ولېږدوي په خطر ته د نوي افغان پناه غوښتونکو د لیږد بهیر ودروي. ویل کېږي دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې ګڼ شمېر افغان کډوال لا هم د بیا مېشتېدو په تمه په خطر کې ژوند کوي. ځینې سرچینې وایي خطر غواړي د لنډمهالې مېشت ځای په توګه خپل رول محدود وساتي او د کډوالو اوږدمهال پاتې کېدو مخه ونیسي. تر اوسه امریکا چارواکي د دغې غوښتنې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د افغان پناه غوښتونکو راتلونکی او د هغو د انتقال موضوع لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی. او همداراز خطر ټینګار کوي چې د افغان کډوالو کوربتوب یوازې یو موقتي ماموریت او باید دایمي نشي.